کامیابی ده، الله ته په عاجزي کې کامیابي ده، الله نه په سرغړاونه کې، الله نه په نافرمانۍ کې، الله نه په تېښته کې، الله سره په دښمنۍ کې کامیابي نشته. د الله په عبادت کې کامیابي ده او د الله په عبادت کې اطمینان ده. حي علی الفلاح. د هغې نه پس بیا څه وایي؟ د هغې نه پس بیا دا وایي الله اکبر الله اکبر. الله د هر چا نه لوی دی او د هر شي نه لوی دی. لا اله الا الله. الله نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته، بل د بندګۍ لایق نشته. او بیا چې لمونځ نه کله سړی راشي اقامت کېږي، اقامت کې بیا هم دغه سبق تکراریږي، بیا درته هم دا وایي چې الله ګوره لوی دی، عظمت الله ته دی، لوی الله ته ده، کبریایي الله ته ده، عظیم دی الله، لوی دی الله، الله اکبر کبیره. الله د هر شي نه لوی دی. بیا اقامت کې درته د همدې تصور درکوي، بیا اقامت کې هم درته همدغه خبره کوي. بیا چې کله د لمونځ آغاز کېږي او کله د لمونځ شروع کېږي بیا هم همدې نه آغاز کېږي الله اکبر. الله لوی دی، الله عظیم دی، الله طاقتور دی، الله زورور دی، الله د هر چا نه لوی دی. او بیا د دې نه پس بیا هم دا ویل کېږي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك. خدایا د ثنا قابل هم ته، د حمد قابل هم ته. خدایا تعریفونه هم ټول ستا تعریفونه هم دي، ستا تعریفونه دي، د تعریفونو وړ او د تعریفونو مستحق دی. سبحانه خدای ته بې عیبه، د عیبونو نه پاکې، د عیبونو نه منزهې، د هر عیب نه پاکې، عیب در کې نشته دی. وتبارک اسمک، نوم د برکتي دی، نوم د عظیم الشان او برتب دی. وتعالی جدک، شان د ډېر اوچت دی. ولا اله غیرک، ستا نه بغیر بل څوک د عبادت لایق او د بندګۍ لایق نشته. او بیا څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د شیطان نه م تا ته پناه راوړم، د شیطان نه م تا ته راتښتم او د ټولو شیطاني قوتونو د شر نه م دا تا ته پناه راوړم. ته زما پناهګاه یې، ته زما مأوا یې، ته زما ملجا یې، ته زما حامي یې، ته زما ناصر یې، ته زما مددګار یې، ته مې کومک کوونکی د شیطان د شر نه او د شیطان د ملګرو د شر نه تا ته پناه راوړم. ته ما ته پناه راکوی شي، بل څوک ما ته پناه راکوی نه شي. په ټولو مشکلاتو کې ته ما ته پناه راکوی شي، بل څوک ما ته پناه راکوی نه شي، بل چا ته پناه نه وړم. د پناه ځای مې ته. د هغې نه پس بیا وایي الحمدلله رب العالمین. د تعریفونو مستحق الله دی چې رب العالمین، چې د دې عالم رب دی، د دې عالم خالق دی، د دې عالم مالک دی، د دې عالم حاکم دی. الرحمن الرحیم، او په خپلو بندګانو باندې مهربان دی، په خپلو بندګانو باندې نهایت شفیق دی، په خپلو بندګانو باندې نهایت مهربان دی. دومره مهربان دی که څوک یې نه مني هغه ته هم ډوډۍ ورکوي. دومره مهربان دی که څوک یې نه مني هغه هم د هغه په ځمکه باندې ګرځي. دومره مهربان دی که څوک یې نه مني هغه ته هم په دې دنیا کې هر نعمت او آسایش او راحت ورکوي. په خپلو بندګانو باندې مهربان دی او په آخرت کې بیا په مؤمنانو باندې مهربان دی. دومره مهربان دی چې مؤمنانو ته جنتونه ورکوي، حور ورته ورکوي، غلمان ورته ورکوي، د جنت د عدن د جنت اته واړه دروازې مؤمنانو ته کولاوي او خپل نعمتونو باران په باندې په جنت کې کوي. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خدایا ته د قیامت د ورځې مالک یې. قیامت ورځ اخرني فیصله کونه ورځ ده، اخرنۍ فیصله کن ورځ ده چې د هغې مالک یې. معنا یې دا ده چې جنت ته هم ته سړی بیایې او دوزخ ته هم ته سړی بیایې. خیر هم ستا په لاس کې دی په هغه ورځ باندې او شر هم ستا په لاس کې دی. ټول شیان ستا په لاس کې دي. ته پروردګار عالم یې، خیر او شر ستا په لاس کې دی ټول. ته د قیامت د ورځې مالک یې. د قیامت د ورځې اختیارات ټول تا سره دي. مالک یوم الدین. د الله عظمت، د الله لویي یوازې په دنیا کې نه ده. د الله عظمت او د الله لویي د دنیا سره سره هغه په آخرت کې هم د هغې اظهار به کېږي، د هغې حقیقي اظهار به هغه په آخرت کې کېږي. مالک یوم الدین. او بیا انسان ته د دې تصور ورکوي چې الرحمن الرحیم هغه په خپلو بندګانو باندې مهربان دی. بندګانو ته د هغې غېږه کولاو ده، ګناهګارو ته د هغه غېږه کولاو ده. الله رب العالمین فرمایلي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وایه زما هغه بندګانو ته اسرفوا على انفسهم چې په ځان زیاتی کړی، ګناهونه ترې نه شوي، نافرمانۍ ترې نه شوي. ان الله لا تقنطوا من رحمة الله. د الله د رحمت نه ناامیده نه شئ. ګناهګار بندګانو باندې مهربان دی. خپلو ګناهګارو بندګانو ته چې د هغه قانون یې مات کړی، د هغه حدود یې مات کړي، د هغه پولې ماتې کړي، د هغه نافرماني کړي، هغې ته وایي لا تقنطوا من رحمة الله. تاسو زما د رحمت نه ناامیده نه شئ. ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله ټول ګناهونه بخي. الله ګناهونه بخلو والا. ان الله يقبل التوبة عن عباده. الله د خپلو بندګانو نه توبه قبلوي. دا الله چې قرآن کې د توبې حکم کړی
او توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون اي مؤمنان ټول الله ته توبه واسي علما وايي دا ځکه الله ویلي چې توبه واسي چې ویلي توبه واسي نو قبله نو ځکه ویلي چې توبه واسي دا چې ویلي دعا وکي نو قبله ځکه ویلي چې دعا وکي کنه قبله ولې بیا به عبس حکم نه کو که توبه نه قبله ولې بیا به نه ویلي چې توبه واسي که دعا نه قبله ولې بیا به نه ویلي چې دعا وکي نو توبه واسي دعا الله ته وکي الله نه دعا وغواړي الله ته نږدې شي ان الله يغفر الذنوب جميعا الله ګناهونه بخي رحمان او رحیم دی په خپل بندگانو باندې مهربان دی بیا ته دا تصور درکې اياک نعبد و اياک نستعين خدای موږ یوازې ستا عبادت کوو و اياک نستعين همدا تا نه کومک غواړو بیا درته دا تصور درکې چې عبادت به د الله کې بندګي به د الله کې ټیټېږي به الله ته لوی به د الله په خپل زړه کې کښېنئ او مدد او کومک به هم د الله نه غواړي واستعینوا بالصبر والصلاة الله نه کومک وغواړئ په صبر باندې الله نه کومک وغواړئ په مونځ باندې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله ښایسته نومونه دي د هغه نومونو په ذریعه باندې هغه نومونه الله ته وسیله کوي هغه د الله نومونه الله ته واسطه کوي او خپل عمل الله ته وسیله کوي واسطه کوي واستعینوا بالصبر والصلاة په مونځ او په صلات باندې او په صبر باندې د الله نه کومک وغواړئ او کومک به بنده د الله نه غواړي الله نه بغیر د بل چا نه کومک غوښتل ناروا دي هغه کارونه کې روا دي چې د انسان په وس کې دي په عمومي کارونو کې فوق الاسباب کارونو کې د الله نه بغیر د بل چا نه کومک غوښتل ناروا دي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې ورکوټه نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل یا غلام ای هلکه اذا استعنت فاستعن بالله چې کله ته کومک غواړې الله نه کومک غواړه کومک چې کله غواړې الله نه غواړه احفظ الله يحفظك د الله د حکمونو حفاظت وکړه الله به ستا حفاظت وکړي احفظ الله تجده تجاهك د الله د حکمونو حفاظت وکړه د الله حکمونه مکه مه ماتوه د الله حکمونه الله به ارزه کې مخامخ عمومي د الله مدد به ارزه کې مخامخ عمومي د الله معیت او نصرت به مخامخ عمومي او چې کومک غواړې الله نه یې وغواړه او ولې پوه شه په دې باندې که انسانان او پیریان راجمع شي چې فایده درته ورسوي فایده درته نشي رسوی مګر هغه چې الله درته لیکلي او که انسانان او پیریان جمع شي چې تاوان درته ورسوي تاوان درته نشي رسوی مګر هغه تاوان چې الله درته لیکلی نو قرآن دا مونځ کې هم تا ته پنځه وخته دا همدې تصور درکوي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین خدای یوازې ستا عبادت کوو خدای یوازې تا نه مدد غواړو یوازې ستا نه کومک غواړو یوازې ستا عبادت کوو ستا بندګي کوو اهدنا الصراط المستقیم او بیا د خپل عجز اظهار کوي چې خدای زه خو دونه عاجز یم چې لارم نشم پیدا کوی زه خو دونه عاجز یم چې صحیح لارم پیدا کوی نشم ما ته خو صحیح لارم معلومېدی نشي اهدنا الصراط المستقیم مانږ ته سمه لار راوښیه صحیح لار راوښیه او که صحیح لار دې راښولي په صحیح لار دې کړی یم په هغې لار مې کلک کو مضبوط مې که صراط الذین انعمت علیهم د هغه خلکو لار راوښیه چې تا ته نعمت کړی تا به نعمتونه کړي چې هغه پیغمبران دي هغه شهیدان دي هغه صدیقین دي هغه صالحین دي دا هغه خلکو لار راوښیه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا هغه خلکو لار مه راښیه چې کومو خلکو باندې تا غضب کړی دی لکه یهودیان ولا الضالین او د ګمراهانو لار راونښې چې هغه نصارا دي نصارا ضلالت او په ګمراهۍ کې اخته شوي یهودیانو باندې د الله غضب شوی او ضربت علیهم الذله والمسکنه وباءوا بغضب علی غضب الله پاک باندې ذلت او مسکنت مسلط کړي او د الله د یو غضب د پاسه په بل غضب باندې گرفتار شوي خدای د یهودو او د نصاراو د لارې نه مې وساتې هغه لار باندې مې روان مه کړې هغې نه مې وساتې او د انبیاو د شهیدانو د صدیقینو او د صالحینو لار راته وښیي چې هغې باندې الله نعمت کړی اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا په هغې باندې الله نعمت کړی د هغې لار راوښیي نو دې الحمدلله کې چې ته تصور وکړې نو تا ته